د 1940 کال د جون په 3 انګلستان اعلان وکړ چې هندوستان به تجزیه کیږي. د اعلان په خلکو کې وحشت لا زیات کړ. ټول هندوستان په لړزه راغی. زیاتره هو کسانو خپل کورونه، ځمکې او جایدادونه پرېښودل چې په خپلو سیمو کې له دیني او مذهبي اړخه اقلیت ول. ویش حتمي و کانګرس او مسلم لیگ ومانه. عبدالغفار خان له ګاندي او د کانګرس له مهمو غړو سره وغږېد. د بیل پښتونستان غوښت، خو بیل پښتونستان نه د کانګرس خوښ او نه هم د انګریز او نه هم مسلم لیگ کومه دلچسپي ورسره درلوده. عبدالغفار خان ټینګار وکړ انګریز او دواړو ګوندونو ورته ویل چې په صوبه سرحد کې د ریفرانډوم یا ټولپوښتنه وشي. په دې خبره غفار خان نه قانع کېده، ځکه د باور درلود چې د عادلانه ریفرانډوم شرایط نه دي آمده او دا کار به پښتانه په خپلو وینو کې ډوب کړي. دته د کانګرس ځینو نږدې ملګرو ویل چې ځان مه په تکلیفوه، سرحد لا دمخه د پاکستان برخه ګڼل شوې ده. دا خبره کانګرس پوخاله ورسره منلې ده. د عبدالغفار خان زړه مات شو. له ده سره به کانګرس ډېرې وړې خبرې هم شریکولې، خو دا وار یې له دومره لویې خبرې ناخبره پرېښی و. غفار خان ګاندي او نهرو ته مخامخ ویل چې موږ ډېرې ستړیاوې در سره وګاللې، تاسو غلي وئ. خو پښتون د انګریز پر ضد له ټوپک سره د عدم تشدد مبارزه هم کوله. د پښتون مبارزې زړه درکړ، خو تاسو پښتون په بده ورځ یوازې پرېښود. دای د کانګرس له بېوفایۍ ناهیلی شو، زړه یې مات شو او د انګریز لپاره یې خپلې بندیخانې او ستړې ورځې سترګو ته ودرېدې. له کانګرسه ووت، خو ډېر ناوخته و. د زما ژوند او جدوجهد په کتاب کې د دې پیښې په اړه دا لنډۍ راخیستې ده. د زړه په باغ مې ګلۍ وشوه، بویه چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه. کانګرس له مسلم لیگ سره بنګال او پنجاب تقسیم کړل، پاکستان جوړ شو. د هندوستان ویش د نقشې پر مخ اسانه و، ډېره ستړیا یې ونه غوښته. یوازې لیکې ویستل شوې، خو په واقعي ژوند کې په ټول هند کې د وینو ویالې وبهولې. په هره سیمه کې ورونه بل شول، په اقلیتونو پسې به نورو منډې وهلې، نیول به یې، سرونه به ترې پرې کېدل، ښځې به یې بې عزته کېدې، د کار وسایل به ترې اخیستل کېدل. پاتې ژوندي هندوان او سیکان هندوستان ته لاړل. له هند هم میلیونونو مسلمانانو پاکستان ته مخه کړه. په دې ویش کې پښتانه تر ټولو ډېر تاواني شول. دوی له انګریز آزاد شول، خو بیرته د پنجاب تر تسلط لاندې راغلل. له دې انقلابه پنجاب تر ټولو ډېره ګټه واخیسته، ځکه ویښ ول. عبدالغفار خان به ویل انقلاب سیلاب دی، ویښ قومونه ګټه ترې اخلي، ویده قومونه نور هم تباه کوي. عبدالغفار خان هیڅ وخت پنجاب او مسلم لیگ نه غوښت. دی بیا هم ناهیلی نشو. د ازادي لپاره یې مبارزې ته دوام ورکړ. خو د مسلم لیگ د پښتنو ملایانو تبلیغات ډیر شول. خلکو ته به ویل چې ناشکري مه کوئ، خدای له کوپره یعنې انګریزه خلاص کړو، قرار کښېنئ، څه پروا لري. پنجاب مو خپل مسلمان ورور دی، هغوی چې د خپل مسلمان ورور پر ضد ټوپکې اخلي سیده به دوزخ ته سي. ټول واک له محمد علي جناح او مسلم لیگ سره و. پښتنو ته یې هیڅ اهمیت نه ورکاوه. یوازې یو څو د مسلم لیگ پښتانه یې په حکومت کې شریک کړل، خو واک یې نه درلود. واک یوازې له پنجابي سره و. هغوی چې د غفار خان څو کلنې مبارزې یو څه راویښ کړي وو، ځینو د سر کسانو یې هم خپلې سترګې سره وروستې، ځانونه یې ویده واچول. دوی له دوزخه ویرېدل، د پنجابي هره ناره یې ومنله. پښتونولي یوازې خدایي خدمتګارانو ته ورپاتې شوه. د خدایي خدمتګارانو ژوند نور هم تریخ شو، ځکه دوی د هندوستان تر ویش مخکې له کانګرس سره ول. کانګرس معنا هندوان. دوی ته په ټول پاکستان کې له هندوانو د پاتې شوو کسانو په سترګه کتل کېدل. په حکومت کې هیڅ ارزښت نه درلود. نه یې په محکمو کې دعوې خلاصېدې، نه یې په دفترونو کې کار کېده، او نه یې هم لومړني حقوق ورکول کېدل. پنجابیانو د دښمن په سترګه ورته کتل او په نوي جوړ شوي پاکستان کې یې د هندوستان جاسوسان ګڼل. غفار خان ناامیده نه شو. دی پر کلو وګرځېده او خلک به یې یووالي او د خپلو حقونو غوښتلو ته رابلل. د له ولسه پرته ژوند نشوی کولی، خوب یې نه درلود، تل په ګشت کې و. کله به د نجار دکان ته ور وګرځېد او کله به له بزګر سره پر پوله کېناست. دوی ته به یې ویل چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږئ او له خلکو سره مینه وکړئ. د ساده ژوند درلود
ارزان بیه جامې به یې اغوستې او په یو رنګ خوراک یې قناعت کوه. دی حتی په میلمستیاوو کې د ډېر مصرف طرفدار نه و. خلکو ته ویل چې که غواړئ تل میلمه ولرئ نو میلمه ته ډېر مصرف مه کوئ، ځکه ډېر مصارف د میلمنو د کمېدو سبب ګرځي او په کم مصرف مو هر وخت وسبر وي. ده به له اجتماعي ژوند سره د خلکو سیاسي شعور هم پورته کاوه، خو د پاکستان حکومت له دې خبرو ویره درلوده. رنګارنګ ستونزې به یې ورته جوړولې. ویل به یې چې خدایي خدمتګاران د پاکستان په جوړېدو نه خوشحاله، غوښتل چې د هند برخه شي. دوی غفار خان او د هغه ملګري هندوان ګڼل او ویل چې هند ته وفادار دي. پر غفار خان د خبرو ازادي محدوده شوه، خو دا دنګ سړی تسلیم نشو او خپل مبارزې ته یې دوام ورکړ. د په 1948 کال کې د پښتنو لپاره یو خپلواک اداري واحد غوښت. د ویل چې پښتانه باید خپل واک ولري. دا خبره د پاکستان پر حکومت بده ولګېده او غفار خان یې په بغاوت تورن کړ. دی یې ونیو او زندان ته یې ولېږه. د غفار خان د نیول کېدو پر ضد په بابړه کې زرګونو خدایي خدمتګارانو مظاهره وکړه. دوی تش لاس ول، تشدد یې نه غوښت، یوازې د غفار خان د خلاصېدو او خپلو حقوقو چغې وهلې. خو د پاکستان حکومت ټوپکې ورته ونیولې او 600 خدایي خدمتګاران یې په خپلو وینو کې ولمبول. مظاهرې ډېرې شوې، حکومت وویرېد، غفار خان یې له زندانه خوشې کړ، خو لا یې ساه سمه نه وه جوړه کړې چې دوهم ځل بندي شو. دا ځل حکومت یوازې د غفار خان په بندي کېدو قناعت ونه کړ. دوی د خدایي خدمتګارانو تحریک هم غیر قانوني اعلان کړ او په رسمي توګه یې د دې تحریک د فعالیت مخه ونیوله. په 1956 کال کې یې بیا ونیوه، لاهور ته یې ولېږه. هلته محکمې غدار وګاڼه. غفار خان ثبوت وغوښت، محکمې ثبوت نه درلود. دی یې 14,000 روپۍ جرمانه کړ، خو د پیسې ورنه کړې. محکمې د ده د ځمکو د نیول کېدو فرمان ورکړ. ډېرې ځمکې حکومت ترې وګرځولې. دی څه وخت په کور کې ناست، خو زړه یې طاقت نه کاوه. ده باید پښتانه په خپلو حقوقو پوهولي وای، ځکه یې مختلفو ورځپاڼو ته مقالې لیکلې او په دې مقالو کې به یې پښتون ته سیاسي حقوق غوښتل. خو کله چې د ایوب خان په مشرۍ نظامي حکومت راغی، دی یې د یوې مقالې د خپرېدو په خاطر ونیو. نظامي حکومت ویل چې غفار خان په دې مقاله کې له پاکستانه د پښتنو بیلېدل غوښتي دي. غفار خان یو کال بندي و، روغتیایي وضعیت یې بد شو، خوشې کړ، خو غفار خان ماته نه پیژندله. له زندانه یې د خوشې کېدو میاشت نه وه پوره چې د پوځي حکومت لخوا د جوړ شوي اساسي قانون پر ضد راپورته شو. په دې قانون کې ډېر واک له پوځ سره و، خو د ملکي حکومت غوښت. بیرته یې بندي کړ. 3 کاله وروسته خوشې شو، خو دی نیغ کوټې ته لاړ او هلته یې زرګونو پښتنو ته د اختیاراتو د غوښتلو وینا وکړه. دی یې بیا ونیو او 15 کاله قید ورباندې وخوت. 2 کاله وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت د غفار خان د خوشې کېدو فشار راوست، ځکه غفار خان ناروغه و، بوډا شوی و او په زندان کې یې د مړینې ویره موجوده وه. د تداوی لپاره له حکومته اجازه وغوښته. حکومت اجازه ورکړه او انګلستان ته لاړ. کله چې غفار خان د تداوی لپاره انګلستان ته لاړ، زیاترو کسانو فکر کاوه چې غفار خان نور کمزوری شوی دی. دا ناروغ سپین ږیری نور د ډېرې ګرځېده او بندیخانو توان نه لري، په انګلستان کې به پاتې شي. خو غفار خان تر تداوی وروسته له هغه ځایه کابل ته لاړ او هلته یې د پښتونستان د جوړېدو مبارزه پیل کړه. د 1965 کال په اګست کې د کابل په یو چوک کې زرګونو کسانو ته وینا وکړه او د پښتونستان جشن ولمانځه. دا چوک د پښتونستان په نوم ونومول شو. یو کال وروسته د هند د حکومت په رسمي بلنه له کابله هلته لاړ او د نهرو د امن انعام ورکړل شو. په دې جایزه کې 80 لکه هندۍ روپۍ هم شامل وي. غفار خان بیرته کابل ته راغی او دا پیسې یې په افغان ملي بانک کې کېښودې. له همدې پیسو یې د خیر ښېګڼې په کارونو کې استفاده کوله. عبدالغفار خان تر 1902 کاله پورې په افغانستان کې و. د په زړښت کې هم لویه حوصله درلوده. تقریبا د افغانستان ټولو برخو ته یې سفرونه کول، په ولسوالیو، کلو او بانډو به ګرځېد او خلکو ته به یې د یووالي او اتفاق خبرې کولې. د به خلکو ته ویل چې دلته ځینې خلک ځانونو ته پښتانه وایي، ځینې تاجک، ځینې هزاره، ځینې ازبک، خو په نوره دنیا کې داسې نه ده.
په هندوستان کې سلګونه قومونه او ژبې موجودې دي، خو هر یو ځان ته انډین یا هندوستاني وایي. امریکا له بېلابېلو ژبو او قومونو جوړه ده. ټول ځانونه امریکایان بولي. جرمني، انګلستان، ایران، سعودي ټول همداسې در واخله. نو تاسو هم د ژبې او قومونو په نومونو ځانونه مه سره ویشئ. ټول یو افغان یاست. دې لوی انسان به تل د خامتا جامې اغوستې. دا نه چې د ښې ټوټې د اخیستو وس یې نه درلود یې، خو ده به ویل چې همدا د خامتا جامې مې خپلې دي، ځکه زما د ولس جولاګانو وبدلې دي. ده به په ننګرهار کې په خپله ترکاري کرله، بیل به یې واهه او په خپلو کمزورو ګوتو به یې خیشاوه کوله. ده به همدا ترکاري پخوله. غفار خان ساده ژوند درلود، یو رنګه خواړه یې خوړل او خلک یې هم له ډېرو مصارفو راګرځول. دی هغو میلمستیاوو ته نه ورته چې ډېر مصارف ورته شوي وو. کله چې مشرقي پاکستان یعنې اوسنی بنګلادیش له پاکستان خپل ازادي واخیسته او بیل هیواد شو، ګڼ قبایلي مشران او خدایي خدمتګاران کابل ته ورغلل او له غفار خانه هیله وکړه چې بیرته خپل کلي ته لاړ شي. دی یې خبره ومنله او پېښور ته لاړ. تر یو څه وخته ښه و، ده په کمزوري ځان او په آزاده توګه په غونډو کې ګډون کولی شوی، خو د پښتونولي خبرې د پاکستان د حکومت نه وي خوښې. دی یې په کور کې نظربند کړ. د غفار خان ګزاره سخته شوه، بیرته یې کابل ته مخه کړه، خو په تورخم کې ونیو او یو کال بندي شو. کال وروسته بیرته کابل ته لاړ. له اوسپنې جوړ دی دنګ سړي کابو 40 کاله په مختلفو بندیخانو کې تیر کړل. لوږې، تندې او ناروغۍ یې ولیدې، خو هیڅکله یې له مبارزې لاس وانخیست. کله چې په 1909 کال کې روسان افغانستان ته راغلل، بیا یې هم کابل نه هیراوه. ډېر وخت به په کابل او ننګرهار کې و. عبدالغفار خان د کانګرس د ګوند د جوړېدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته لاړ. وروسته یې ناروغي ډېره شوه. دی د 1908 کال د جنورۍ پر 9 په پېښور کې وفات شو. د مرګ علت یې مغزي سکته وه. دی له خپل وصیت سره سم په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. په 1909 کال کې د ولسمشر غني په فرمان د غفار خان قبر ته څه باندې 50 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې او قبر په اساسي ډول جوړ شو. ده به خلکو ته ویل یا به یو کیږو ګینې ورکیږو، خو پښتانه لا تروسه یو نه شول، ځکه لا ورک دي. او له دې سره د عبدالغفار خان یا پاچا خان ناول همدلته پای ته رسیږي.